د کهانۍ شروعات د یو ښځې او خاوند نه کیږي. د هلک نوم الیکس وي او د جینۍ نوم نورا وي. دوی دواړه د چکر دپاره چرته روان وي، خو په لاره کې نورا ته د واشروم ضرورت شي. نو دا الیکس ته وایي چې ته ګاډی ودروه. نو الیکس د یو هوټل سره ګاډی ودروي، خو چې کله دیو دا هوټل وګوري نو دا بند وي، دلته هیڅوک هم نه وي. نورا د هوټل شاته لاړه شي چې دا خپل ضرورت حل کړي. دلته کې دې ته یوه بټوه میلاو شي، خو دا په دې باندې ډېر سوچ ونه کړي او دلته کې کینی. خو د دې نه لږ شانه کې لرې یو کوپړی پرته وي. د دې مطلب دا دی چې دا کلی د سړی خورو دی. د دې نه پس دوی دواړه روان شي. دیو چې کله مخې ته رواني نو د دیو مخکې یوه زړه ښځه راشي. د دې ګاډی خراب شوی او د دیو نه مدد وغواړي. دیو ورسره مدد کول غواړي، خو دا ښځه د نورا سره ډېر په بدتمیزۍ باندې خبرې کوي. په دې باندې نورا ته غوسه ورشي او خپل خاوند ته وایي چې راځه د دې ځي نه ځو. د دې نه پس ګاډي ته وخیږي او روان شي. مخکې دا یو هوټل ته ودرېږي. دلته کې دیو خوراک کول غواړي. دی دواړه یو دوه برګرې اډر کړي، خو چې دیو دا برګرې څنګه وخوري نو دا ډېرې بې خونده وي. نو الیکس نورا ته وایي چې موږ له د دې ځي نه تګ پکار دی. دیو چې څنګه بهر وځي نو یو هلک په دې هوټل کې راپاسي او نورا ته وایي چې دا کلی ډېر خطرناک دی، تاسو د دې ځي نه زر تر زره وځئ. د دې نه پس چې دی دواړه راوځي په لاره باندې نورا خپل خاوند ته وایي چې دا ځای ماته ټیک نه ښکاري، موږ له واپس تګ پکار دی. خو الیکس ورته وایي چې زه در سره یم، ته بالکل مه یریږه. د دې نه پس دیو یو ګیس سټیشن باندې ودرېږي. دلته کې دیو ګاډي کې ګیس اچول غواړي. نو دیو ګیس سټیشن ته دننه شي. دیو د دې سړي نه تپوس کوي چې دلته کې چېرته د شپې دپاره ځګی شتی دی. نو دا ورته وایي چې دلته خو نشته، خو د دې نه مخکې یو رسټورنټ دی، هلته کې تاسو پاتې کیدی شئ. د دې نه پس دوی دواړه دوباره روان شي. دیو چې کله دلته راورسي نو ډېر زیات ګاډي ولاړي، داسې لګي چې دلته به ډېر خلک راغلي وي، خو دیو ته څوک دلته ښکاره نشي. دیو دغه هوټل ته دننه شي، خو دا هوټل ډېر ګنده پروت وي. نو دلته کې د هوټل مالک راشي، د دې ډېر عجیبه شکل وي او ورته وایي چې زه د دې هوټل مالک یم، خو دلته کې زه یوازې یم. د دې وجې نه زما هوټل ډېر ګنده پروت وي او دیو له یوه کمره ورکړي او د دې ځینه لاړ شي. دوی دواړه په دې کمره کې کیني او خبرې کوي، خو د دې خواته په بیډ باندې ډېره زیاته وینه. د دې مطلب دا دی چې دا ځای ډېر خطرناک دی. کله چې دیو د شپې نه څملي نو د دیو د بیډ د لاندې یو سړی وي. دا راپاسي او په اوږدو باندې دوی دواړه بېهوشه کړي. په سباله باندې موږ نورا وینو، دا په یوه پنجره کې بند دی. دلته کې یو سړی خور راشي. نورا ډېره زیاته ویرېږي، خو دا سړی بېهوشه کړي او د خپل ځان سره یې ویسي. دی خپلې اډې ته ویسي، دلته کې تړلي. د دې خواته یو سړی ولاړ وي، دا یو انجکشن تیاروي. په اصل کې دا د پرېګننټ کېدو انجکشن وي او دا د نورا ته لګول غواړي چې د دې په وجه باندې نورا پرېګننټ شي. د دې نه پس یې په یوه کوټه کې بنده کړي. دې خوا موږ الیکس وینو، دا په یو پنجره کې بند وي. د دې سره په کمره کې نور هم دغه شان کسان دي. دلته کې څه سړی خواره راشي نو دیو د یو کس نه سر ووهي او په پنجره کې دننه یې مړ کړي. د دې نه پس یې ټرالۍ ته واچوي او د دې ځینې وړي. په اصل کې دیو دا کس کټ کوي چې د دې غوښه خرڅه کړي. د دې نه پس موږ د سړی خورو لیډر وینو. دا د یو سړي سره میلاو شو، دې له څه پیسې ورکړي. دا سړی ورله انسانان راوړي، د دې په بدله کې ورله پیسې ورکړي. د دې نه پس دا دغه هوټل مالک سره میلاو شي. دا ورله انسانان په خپل جال کې ګیروي. د دیو د خبرو نه داسې لګي چې دیو د انسانانو غوښه خرڅوي. دې خوا موږ هغه ښځې وینو. دیو په پنجرو کې بندې وي او څه ښځو سره ماشومان هم وي. دیو د دې ښځو نه دود راکاږي او دا دود په خلکو باندې خرڅوي. ټولو ښځو ته د دودو د راښکلو مشینان لګولي وي. لږ وخت پس دلته کې د ګیس سټیشن مالک راشي. نو دا لږ دود راواخلي او په یوه جینۍ باندې سکل غواړي، خو دا جینۍ ورته ډېرې کنځلې وکړي. نو په دې ورله ډېره زیاته غوسه ورشي او دا جینۍ مړه کړي. خو دا یوه داسې جینۍ چې دې به د ټولو نه زیات دود ورکول. د سړی خورو لیډر ته چې کله د دې په باره کې پته ولګي نو دا خپل ټول ملګري راټول کړي. د دې ټولو نه تپوس کوي چې دا جینۍ چا وژلې ده. نو دې ته د قاتل په باره کې پته ولګي. دا خپل ټول ملګري په دغه قاتل پسې ولګي، ولې چې هغه یوه داسې جینۍ وژلې ده کومې چې به د ټولو نه زیات دود ورکول. دې خوا موږ نورا وینو. دلته کې دا یوه جینۍ ویني، په دې جینۍ باندې ډېره وینه وي. دا د دې جینۍ سره خبرې کول غواړي. نورا ورته وایي چې دلته نه به څنګه تښتو. نو دا جینۍ ورته وایي چې د دې ځای نه د وتلې لاره نشته. په دې باندې نورا ډېره زیاته خفه شي. د دې خواته یوه بله جینۍ دا هم نیولې شوې ده او ډېره زیاته یریږي. خو نورا ورته وایي چې ته یریږه مه، زه به تا خامخا د دې ځای نه وباسمه. دې خوا موږ سړی خواره وینو.
دیو هغه قاتل نیولی دی نو دیو ورله ډیره سخته سزا ورکړي. د نور اخواته چې کومه جینۍ وي په دې پسې یو څو سړی خواره راشي او دا د ځان سره ویسي. په دې باندې نوره هم ویریږي خو په دې وخت کې دروازه وټکیږي. نو چې دا وګوري دلته الیکس وي. دې په څه نه څه طریقه باندې د غزي نه ځان خلاص کړی دی. دا نوره د خپل ځان سره روانه کی خو دیو ته د بار د تلو لاره معلومه نه وي. د دې وجې نه یو چرچ ته لاړ شي. د دیو د چرچ نه داسې پته لګي چې دیو د انسانانو سره هغه ظلم کوي کوم چې انسانان د ځناورو سره کوي. دلته کې یو کس راشي نو دیو دواړه زر پټ شي خو دا سړی خورې ویني او نور سړی خواره را خبر کی. دیو په منډه باندې د دې چرچ نه وځي خو په دې ځي باندې الیکس راولویږي ولې چې د دې حالت ډیر زیات خراب وي او نور راته وایي چې ته د دې ځای نه تښته. نوره د دې ځای نه وتښتي نو دا سړی خواره یوه غټه ګټه راواخلي او دا الیکس پې مړ کي. د دې نه پس نوره یو ګودام ته لاړه شي. دلته کې یو کس په پنجره کې بند وي نو نوره ورته وایي چې د دې ځای نه د تښتېدو لار کمه ده. نو دا سړی ورته وایي چې د دې ځای نه د تښتېدو لار نشته خو ته د دې ځای نه تېښته غواړې نو د دیو سره یو بس دی په هغه کې وتښته. د دې نه پس نوره هغه جینۍ خواله ورشي. کومې جینۍ سره چې دی د خلاصېدو واده کړې وي دا د خپل ځان سره را روانه کی او دیو دې بس ته وخیږي. نور او دا جینۍ په دې بس کې وتښتي. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. کو ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.